په لوګر، بدخشان، بامیان، کاپیسا او غزنی ولایتونو کې په 18 مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز اړوند تجارتي دیوان د 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې درنوي دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز اړوند نظامي منصوبینو دیوان د 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 11 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز اړوند مدني دیوان د 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 322 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 9448 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1522 وثیقې هم اجرا کړې دي. د هرات ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 3340 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 15319 وثیقې اجرا کړې دي. د کندوز ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 2418 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1918 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بلخ ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 3110 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1909 وثیقې اجرا کړې دي. د تخار ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 1909 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1315 وثیقې اجرا کړې دي. د ننګرهار ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 2658 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1114 وثیقې اجرا کړې دي. د بدخشان ولایت اړوند محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3 ماروبه کې 1901 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1050 وثیقې اجرا کړې دي. ډیره مدت تیر شوه